راشم تاسو دا هر څه لیدل نه دي یو سړی راغی دا جهنم سپېړې دي وادره دې ته ځان ټینګي یو مسافر راغی دې ته ځان ټینګي دومره تکلیف ته ځان ټینګي د خپل کلی کور بچي ښځه مور پلار هر شي پرېښي دي راځي کم از کم تاسو ځان له دومره څه حساب کتاب دلته برابروي چې سبا زیر دې ملک نه ایگزټ فاینل هم ځئ نهایي هم ځئ د هر ملک چې د هغه ځای نه ځئ چې کم از کم ستا په لاس کې هلته دومره ځي چې ته به ځان له کاروبار روزګار روانولی شي کم از کم چې ته بل ته محتاج نه یې خو دا شی به هلته کې د خلکو په لاس په امانت نه راږي دا به یا ځان له چې کوم ملک کې اوسېږي هلته به اکاونټ کولی په کې جمع کوه که نه په پاکستان کې چې کوم دی نن سبا آنلاین اکاونټ دغه نه هم کولاویږي د انټرنیټ نه آنلاین هم ستا اکاونټ جوړېږي او کولاویږي دلته نه په موبایل باندې په ناسته ناسته په هر یو بینک کې هر یو ځای کې لکه د مار لکه د مار په پاکستان کې ستا په هر یو بینک کې اکاونټ آنلاین جوړېږي قسم مې دې په خدای چې سبا نخرې کوي نخرې ګورې جاړئ به هماسې نه وایو خوښه دې نه ده چې دا چې نه ځانه پټ اکاونټ جوړ کړم او دا شی ډي ته کړم خیال دی دا حساب کتاب د باقي پاتې ګوره دومره ځان له کم از کم جمع کول پکار دي قسم دې سیدولي شاه ګوره دا د سره ګپ نه لګوم دومره جمع کول پکار دي چې کم از کم هلته سبا بل ته نه محتاجه چې خلک دله بیا په مخ باندې سپېړې نه درکړي صحیح دی ما ځانه دوکانونه جوړ کړي هله به ځم چې هغه شروع شي صحیح ده ځانه به کوترې والمه عمران خان صاحب وایي چرګان والی صحیح ده ځانه به چرګې والم چرګان به والم صحیح ده چرګان ما دلته ساتلي دي سعودي عرب کې هغه به انډې اچوي صحیح ده انډې به اچوي د هغې نه به انډې خرڅوو یو څه به میښې والو اورې او بس داسې معمولي لالا او بس سعودي عرب چې دی نو سعودي عرب زنده‌باد زه پاکستان ته ځم نه زه نه ځم پاکستان ته که زه چا خوښ یم دلته دې راشي پاکستان نه دی پاکستان کې جرم څوک پیدا کوي پولیس جرم پولیس پیدا کوي پولیس نه غواړي چې جرم دې ختم شي دا پولیس چې کوم دی جرم پیدا کوي دا ما په خپلو سترګو کتلي دي او په خپلو سترګو مې لیدلي او په خپلو غوږونو مې اورېدلي چې ټول باندې ما سرچ کړی جرم پولیس پیدا په پولیسو کې ښه خلک شته خو ډېر کم دي پکې ښه خلک پکې ډېر کم بغیر پیسو سره پولیس د سره خبرې نه کوي ججان چې کوم دی ججان چې کوم دی نو مکمل پاکستان د تبعیض ذمہوار دا ججان دي وکلا چې څومره هم دا د صحیح فیصله نه کوي د ججانو په دغه کې زه کمپار هم یم مکمل طور پر صحیح فیصله نه چې کوم دی فیصله څه چې د خدای تعالی انصافداره چې بغیر مړه بس وړی مکمل ختمول غواړي عدالتي سیستم نه دا زموږ ختمه یا مکمل فوج لور کی یا صدارتي نظام راشي زموږ په وطن باندې دا بسې نظام اسلامي به راځي ان شاء الله صدارتي نظام ان شاء الله سیدولي چې د سو پورې دا پولیسي کنه جرم په پاکستان کې نشي ختمېدی دا به زیاتی چې پولیس ژوندي د خیر سره زموږ د ادارې جرم دی ختمول نه غواړي دی ته پته ده ولې چې د دې پاک والانو په تنخواه باندې ګزاره نه کیږي پوه شو د ټریفیک پولیس پښتونخوا نه دی د خیبر پښتونخوا د ټریفیک پولیس چې کوم بدماشان دي کوم غونډاګان دي دا په دې لایفونو کې موږ دلته کته کنه موږ دا ډېر ښه خلک دی او مثالي پولیس او پلان کې پولیس او د خیبر پښتونخوا واډنو قسم مې د پر بي دا غونډاګان دا په کیمرو کې موږ نه به دوک کیږو صبر پیش کا ته وړي یو کس ته د مردان کالج چوک باندې نو عبدالخالق نو مې صبر غزه ته نو لګوم دا نو مورته نمبر یې نه ته د موبایل ظالم د په بل نمونه باندې چې کم نه واردات کوي ها رامل شنه کاوري چې ډی ته کو اورګه سب او دا نمبر دی عبدالواحد خان نو مې دی خان عبدالواحد خان نو مې د ټریفیک پولیس کې دی او د مردان د کالج چوک سره دغه ځای کې ډیوټي پوه شوي عبدالخالق خان کو څه شو او د موبایل نمبر مې یو کس را لېږلی دی پوه شوې دې وروره چې کوم دی نو د خلکو نه رشوت والي دا بارګینونو مارګینونو والي د رشوتې پیسې والي نو هغوی خو بیا د هغوی موټرسایکلې نشي چوتولی چېرته غریب سړی ګوري د هغه موټرسایکل هم چوتوي او هغه هم چوتوي چې تاڼې ته یو وروره نو بس سټي تاڼې والا مو سره میلو دي د کشرو به سټي تاڼه هم سره میلو دي سړی دبو را دبوږي که چانې 1000 واغېستې که چانې 2000 واغېستې که چانې 3000 واغېستې غریب سړی هسې بې سودري پوه شوې هغه بې عزته کوي هم بدماشي مو ورته کوي پوه شوې چل به کوو د پولیس اداره به په خیبر پښتونخوا کې څونه خلک دي لکه پولیس کې به ډپارټمنټ به څونه یاره ښه خلک پکې هم شته مړه
په دې کې به څونه خلک غلطي څونه خلک مړه دې شکل ته دی وګوره یې به هلکه تا څه چا سوي اجمل افریدي تا څه چا سوي څونه خلک وای څونه پولیس یاره چر څومره خلک کې کنه خو په دې کې نه دی په دې کې ښه خلک هم شته داسې خلک هم بد خلک هم په دې عوام غلط کې ماده څه د دوریشا غلطي تاسو ضرورت دی کنه تاسو ضرورت دی تانه تحصیل تلا چې راپورټ لیکي یا څه ضرورت دی من د خپل تنخانه د خپل کې لاله تنخانه چې کم دنو تعالی غوړې پیسې لګي رشوت خو لري خبره ده خلک هم پکې شته خو ډیر کم پکې لګه خلک ډیر کم دي لکه په سلو کې 15 کسان وبسي حسین بھائی عوام غلط دي دا رشوت دی پولیس له څوک ورګي دا عوام ورکی خدا پولیس مجبوره کوي ها دا پولیس مجبوره کوي چې نو ورکی نو ورکی طرف نه دا اړه دی چې کم مې دوریشا تبه خصم نه خو چې پولیس رشوت نه ورکی په خدای یقینو کا قاتل هم در نه جوړي غلم در ګور تا نو غلا شو زری پاسانه پویو تا نه غلا شو تلاړ استایف یار نه کټ کوي کته ورته وی چې پلان کې کس نه کړی دی پلان کې کس تا ته وو چې ته په د باندې راپورټ لیکي دا به پښتکې سوق دا به پښتکې تا ته به تانیدار وتا ته دا وي ها دا زما په مخامخ خبرې دا ما په خپل سترګو په خپل غوګو ریدل او کتل او لیدل مې په خپل باندې دا زه تا هغه حل وایم تا ته وو چې ته په د باندې د غلا داوا کې ها ته په د غلا داوا کې تا سره به گوايان ته به ته زله گوايان هم درکو تا ته وو دا پښتکې سوق وي خا په موبایل کې بسړې راولي اسې بچاره بوټ ګیره وي دوه زمانه موبایل او پلان کې وډینګ ابا راولي الټا به کې دغه ضرور چې کم درې سلور چې تری به وي نو غریب کو یو کار نه میکړي کې یو کار غ نه میکړي بس ما کړي د 2000 بده یو نو والی بیا پکې دبل نو بس روغه در کوم به توړه چې ګنوي جیل ته جو پلان کې دی وډینګ دی دا 2000 بده یو نو والی 2000 بده بل نو والی دوه پری دي خبره ختم دا غلطه را او په دې خبر باندې موږ باقي د نظر ثاني کوو ان شاء الله چې په کم ځای کې غلط کار کیږي زموږ پولیس کنځلي منځلي دا پری دي افغانان هم پری دي افغانان طالبان حکومت راغلي افغانان پری دي نن سبا چې کوم د سیدولیشا په خپل ملک زمون کم عدالتي نظام دی زمون د پولیس کلچر کم تاړه کلچر دی زمون چې کوم دا ټریفیک کلچر دی قسم مې په خدای دی چې کوم خلکو جوړول سم سړی شریف سړی راځي او دې مجرم جوړي تلاړي پاکستان ته قسم مې په خدای چې یو شریف سړی د لار شي پاکستان ته قسم دې کا ژوند تیرولې شي زه جو پاکستان کې ګرځم ما ته دا ایسای نمبر پلیټ را کې لاله ټولې د گاډي شیشې مې ټوري ټوري ام بیک سایډ ام مخته د سعودي دولیشا سر مو بشان ایسای نمبر پلیټ او د سرکاوټ نه منم چې زما گاډي د سړی راودانګي چې وګیب شه دا بزی په سرو اشارو باندې مم وردانګي ان شاء الله ما هر ځای کې په پاکستان کې حق خبره کړ دو په حق خبره باندې په حق خبره کولو باندې پاکستان کې په ما وسی پولیس وکړي چې دا موږ مجرم جوړ کو قاتل تی جوړ کو ها دا درته زه غوړ خپل د لیدو کتو د خپل چې سم تاسو قسم دې په ما باندې چې دا قاتل جوړ کو دا مجرم جوړ کو ما صرف حق خبره کړ دا بس الله دې خیر کې په حق کې رسمنګ مرګريو په حق کې رسمنګ مرګريو چې په سر کې خکری غنا نو زمنګ اهدم دار چې منګ صرف او صرف د خکرو علاج کو بل علاج نه دی د خکرو علاج بقایا زماتله پاکستان ته یو براته ډي جي آی سای بورډ لګي په گاډي یو براته د آرمي لګي یو براته د خیبر پختونخوا د پولیس ډپارټمنټ طرف نه راکې بورډ زما په گاډي بلګي یو براته پی ټی آی او بیا چې دا سلور بورډونه زو لګوم کم سر برا پاسي ماته و چې ته ورته منګ ستا گاډي ګورو دماغ به خراب وینو دا اوس نه دی دا ووري دماغ به خراب وینو دماغ په پاکستان باندې د پاکستان په حال باندې د پاکستان د خلکو په حال باندې الله رحم وکړي مړه امين امين او خدای پاک دې موږ د پاکستان نه وساتي عوام کوم دې وګوري عوام ته وګوري قسم دې کا عوام هم دا غواړي چې زمونږ د ملک ته خشي زمونږ د ادارې د خشي هغه په دغه سوکانو په لتو سپېړو په دې کې عادت په رشوت ورکولو کې عادت تیوادري د خو خبره دار چې یو کس کولای نشي دولیشا یو کس هم نشي کولای چې یو سړی تا نن سبا رشوت تا نه پولیس ډایرکټ رشوت هم نه غواړي دا هم درته هم ګور حسین بھائی زره دې طریقې په طریقه باندې رشوت غواړي حسین بھائی زره دې د علاقې زمنګ یو ټریپیک والا ټرک یو ډرایور ورکو شو کنه
نو ته په لاس کې روپۍ نیولو چې ما پرېږده یا کلنډر نو ورته وایې دا لاس دې وایي ونیسه اخوا یې کوئ ته وایي څه کې رشوت راکړې زه وایي دا نه الم ویډیو یې ترې کړله نو اوس داسې ټریفک والا هم شته والله داسې پولیس والا هم شته موږ لیدلي لږ دي که نه لږ دي که نه لږ دي که نه شته د ما داسې یو کس و اعظم خان نوم یې دی اعظم خان او زما سره چې اسپایي دی او کولدار دی اوس ما نه هیر دي اعظم خان نوم یې مردان په پاروتي تاڼه کې ډیوټي ده قسم دی هغه مې لیدو یو کس و هغه د خپل جیب نه ولا فوټوکاپیان چې کم دی د خپل جیب نه لګیا فوټوکاپیان یو څه بل څه کاغذونه ولا د خپل جیب د تنخواه د پیسو نه برابره وګوره ها زمونږ په دیر ډسټرکټ کې ډي پي یو اوس بدل شوی دی اوس نوی راغلی دی تبلیغي و تاسو به لیدلی او سپین ږیری والله چې زمونږ په دیر کې د 50 کالو دشمنۍ د 50 کالو دشمنۍ د 20 کالو دشمنۍ د 10 کالو هغه ډي پي یو صاحب غونډ دیر د علاقه صفا کړه دشمنۍ روغې وکړې ختم شوې وعلیکم السلام اشرف خان مړی داسې خبره ده که نه چې دا نورې فضول کیسې ټولې پرېږدئ د خپل ملک دپاره کار وکړئ دا د نمک مرداره دي ګوره دوی نه وړي دا د کلیسا مزدونه دا خلک په پولیس پسې چا خبرې نه دي کړې د رنډۍ ښځې زویه په مور دې رخۍ ور پښتونخوا پولیس واچوم موږ په پولیس پسې خبرې نه دي کړ موږ په غلط سړي تنقید کړی دی د کم اصلې بچیه د کم اصلې نه پیدا په پولیس کې زما خپل خاندان څونه خلک دي کم اصله نه وړه د پاکستان ټول پولیس خراب نه دي ښه خلک پکې هم شته دي موږ ستا په شان دي کنجران یادو چې کوم ستا په شان دي مرغودانې حرامیانې لږ ډېر خلک پکې ورننوتي دي ټول ډپارټمنټ چې کوم دی بدنام کړی دی د پولیس ادارې بدنامه کړې ده او د عوام دا کې نفرتونه پیدا کړي دي دا خو لکه ګوره مخکې موږ دلته صفتونه کول موږ نه ولیدلي دا خو چې ګوره موږ پاکستان ته لاړو موږ اوس وکتل هم لیدل چې بهی دا څه مسله ده څه معامله ده لاړو هم کتل قسم مې په خدای نن سبا مرګونه بل څوک نه کوي ګورې پولیس له پیسې ورکوو پولیس یې کوي بس صفا خبره دا ده بالکل موږ ستاسو ګیله ومنله او موږ واورېده د قوم د لاس ګوتې یو شانتې نه وي د لاس ګوتې یو شانتې نه وي او دا ډوزماران چې وایي په پولیسو پسې خبرې مه کوئ د اوس بچیا ښه مکو کنزل مکو ګوره عمران خان منظر جوړاو که نه عمران خان په اقتدار کې منظر جوړېدو که نه حسین بھائی زه د عمران خان خلاف هم راغلی ماینه به جوړېږي حق او سچ خبره وکړو که ظالم پې ځي او که نرم ځي او که هر څه ځي حق او سچ خبره خو موږ کوو دا د لګان په ښځه هم لاس نه رسي قسم دی بېدبي دې ماپي ښځه چې ورته داسې کښېني که نه چې ځان دله نه در کوم نه دا ورته یې مړی سوال راته کوم ښځه کوسیه موږ خو په دنیا باندې سرګرځو موږ په هغه خلکو کې نه یو د بېغیرته بچیا بېغیرته نه پیدا هلکه افغانیانو ګوره موږ په خپل پاکستان بچې خبره کوو د دې ځای نه وځئ که نه ښه د دې ځای نه ځئ د لایف نه ځئ ګوره موږ په پاکستان خبره کوو ځان د خپلې خبرې کوو ستاسو څه کار دی دلته کې کار سره چې تاسو راځئ موږ د پاکستان یو تاسو د افغانستان تاسو د افغانستان هم نه خدای خبر چې ستاسو ملک کم ملک دی ولې چې افغانستان خو د طالب بیا غوسه شوې جنډه ده تاسو چې کومه جنډه استعمالوئ دغې له وطن وګورئ د دغې جنډې وطن هم نشته دی پوه شوې زه خدای هم غر که موږ په خپل وطن خبره کوو زموږ خپل وطن دی الحمدلله چې کوم دی نو خپل ملک هم شته خپل وطن هم شته خپله جنډه هم شته خپل خلک هم شته هر څه خپل شته بچې د دې ځای نه وځئ تاسو ځئ چېرته بل چېرته لاړ شئ شاوي الله مو بخه موږ په تاسو خبره نه کوو ودرېده ولې چې تاسو هغه پولیس یادو بله ورځ حسین بھائی زه یو میسج ورکوم بیا ته خبره وکړه ګوره موږ هغه پولیس یادو چې بله ورځ یو کس ویشتی شو او آیني د کلتور ولا ویډیو وکړه چا ویشتو ښه موږ هغه پولیس یادو چې محمد زاده شهید الله دې وبخي چا ویشتو هغه ښکاره ویلو موږ د هغه دلګانو خلاف یو موږ هغه دلګان یادو نادرخان چارسدې نادرخان له سپورټ څوک ورکوي څوک یې سپورټ کوي موږ میډیا والا یو لالا زموږ څه ګوره د موقع ثبوت پروتي موږ کنجران یادو موږ چرته هم نران نه دی یاد کړ په صحیح خلکو باندې موږ خپله خور او مور کنځله د پاکستان دپاره د پاکستان د عزت دپاره اکه پولیس دی اکه ډاکټر دی اکه افسر دی اکه فوجي دی اکه په ایسای کې دی خو غلط ته به غلط وایو
غلط کم پلاری غلط په وته وایي حسین بھائی صحیح ده که غلطه ده غلط که زمونږ پلار مې غلط په وته وایو که په سر کې ښکره مې غلط په وته وایو موږ د عمران خان په خلاف هم راغلي یو د پی ټي آی د پالټۍ دی زه پی ټي آی جاینټ پی ټي آی سیدالشاه زه پیجونه چلوم د عمران خان چې په اسلام آباد کې منظر راغی موږ یې خلاف رانلو په سعودي عرب کې چې مشکله وه موږ د هغه خلاف رانلو موږ ته چې کوم مسئلې مسایلې موږ د عمران خان خلاف نه راځو د پولیس خلاف د کمسل بچیا د کمسل بچیا حسین بھائی دا خبرې مې ځکه وکړې دا ویډیو اوس کټ کړي ټیک ټاک ته به ورچېږي دا ویډیو بیا څوک نه ګوري په ټیک ټاک کې به معمولي خبره ستا او زما رالي شیر کړ به ښځې به تیاري چې چا نه څه وکړه ښځې به تیاري ګوره افغانیانو تاسو بچیره دلته نه ځئ دا زموږ د پاکستانو خپله ویډیو ده خپله موضوع د زوی دی زره داسې خبره ده که نه چې حق خبره څوک کوي په پاکستان کې به مري که د ایسو د چرسو د منشیات په خلاف باندې څوک راپاسي خبرې کوي هغه به مري د مولا ته وګوره دا کوم مولا دی دا سردار ولیو که کوم یو څه نوم یې دی مفتي سردار علي اکاني توجه والا توجه والا الله پاک دې صحت ورکړي ګوره هغه د منشیاتو خبره وکړه د ایسو خبره وکړه دغه د بله ورځ سړی رالېږلی په چاړې والې یو مولا سړی والې هم سړی هغه د ایسو خبره وکړه چې ایس نه دي خرڅول په کار ایس طبیعي ده نشي طبیعي ده نن یې هغه هم په چاړه باندې والې دی په چاقو په چاړه باندې والې دی هغه د اسقاکوټ هغه کس و د محمدزاده و کس و د کور مخې ته وویشتو ولې وویشتو څه چلې کړی غلا یې کړې وا قتل یې کړی ډاکې یې کوله څه چلې کو حق خبره یې کوله چې حق خبره کې دا د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیس دی نه پرېږدي د پنجاب د پاکستان د پولیس دی نه پرېږدي ولې چې دې ته شوړه راځي چې ته آیس خرڅې ته جرم کې ته مجرم یې ته قاتل یې ته غل یې ته ډاکو یې ستا نه چې کوم دی انکم راځي پولیس ته تا نه ختمول غواړي تا ساتي روغ سړی چې کوم سړی شریف وي ایماندار وي د هغه نه چې کوم دی پولیس ته انکم نه راځي د هغه نه پولیس ته پیدا نشته دی هغه سړي باندې هغه څه کوي چې هغه ساتي بالکل ما په خپلو سترګو لیدلي کوم چې دی مجرم شي ډوډۍ اوسه خوري په حجره کې اوسه ناستي په بیټکونو کې اوسه ناستي والله چې په تاڼو کې اوسه دقه سمګلران ناستي په گاډو کې اوسه ګرځي خو ټول پولیس غلط نه دي بعضې امتحانګان چې دي پولیس جامه بدناموي سیدالشاه دا د خپل لیدو خبر کړم سترګو لیدو یو تاڼې ته ورلمه یو کس راته دغه کس وایي دوه مړي کړي دي او ښه مزېدار په تاڼه کې ښه ښکلې ګرځي ته به چې دا زه پلار تاڼه ده دا ستا دې خبرې پورې کوم چې په تاڼه کې داسې دوه مړي کړي چې ګرځي ته به یې که دا د پلار تاڼه دقه شی غلط دی نه دا خبرې به رامخې ته کوو د غلط په ختمو خبره رامخې ته کوو غلط په ختمو خبره رامخې ته کوو غلط په وباسو خبره رامخې ته کوو لالا که دې له یو سړی دا رنګ ورکوي چې دا د پولیس ډپارټمنټ خلاف دی نه لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه خپل پولیس ډپارټمنټ ته سلوټ کوم موږ صرف د غلطو خلکو خلاف یو زه خپل پوج ته سلوټ کوم زه خپلو ادارو ته سلوټ کوم زه خپل آیسای ته سلوټ کوم زه ته قربانېږم زه پې ځان قربانوم موږ پې جنګونه کړي او ننګونه ام ما ام د حسین بھائی ام زموږ نورو ملګرو خو غلط نه منو که زموږ پلار ولې نه صحیح ده حسین بھائی بالکل ګوره د امیر تاکالي خبره چې رااله ټول خیبر پښتونخوا خلک راووته عوام راووته د پولیسو په خلاف باندې د ټولو ړومبې هر سړی دلته په سوشل میډیا هر سړی چې کوم دی د پولیس په خلاف و زه راغلم د ټولو ړومبې ما کړی د پولیس په حق کې مې کړې ده او ما کړی ده که نه دی ما بالکل بالکل پوه شوې دغه شانتې چې کوم دی موږ ټولو د پولیس په حق کې خبره کړې ده د خیبر پښتونخوا الحمدلله ټول عوام کومه پروپاګاندا چې د پولیس په خلاف موږ هغه رسو کړي الحمدلله د پولیس په همت کې ټول دغه تا ته پته شته دی تا ته پته شته دی ها دا پولیس والا دا خبرې نه مني که ته ورشې که نه او ته ورته ووایې نو تا ته څه وایي زمړو خپل کار کوه وایي موږ په خپله باندې بدماشان یو غونډاګان یو دا به راته دا پولیس والا وایي زموږ په غڼ کې په خپله باندې زور شته دی وایي موږ هر څه ځان له په خپله باندې کوو دا د پولیس په وینا به تا ته او ما ته پوه شوې خو د هر یو پولیس نه د هر یو پولیس نه چې کوم عزتداره پولیس وي کم سړی لالي خوري کم نمک مرداره نه
حرامي نه خوري رشوت خور نه صحیح پولیس والی هغه به تاسو سلوټ کوي خو چې کوم نمک حرامي مرداري خوري هغه به چې کوم نه استاد نفرت کې ولي هغه به سو هغه مال دا شی پکار دی پیسې پکار دی زه وی په ایمان سره کوم ایمان خبره وره د امیر تاکالي خبره تا را یاد کړه دا خلک رااله د پولیسو سرونه مات کړو د تاکال د تانې ورې مات کو خیال لري جلسې جلوسونه زر عالم ما دا سړی نه به ښځه والو چې څوک کوی چې د سچو لور راولئ د خور راولئ ما دا سړی نه به ښځه والم او دې سچو ته به نکاح کم او ما د ته درې ګوله نور سیوا کوي په پاکستان یې نن کړی د پاکستان په خاوره نن کړی دی په پاکستان غیرت کړی د پاکستان پر ریاست غیرت کړی د پاکستان په عوام غیرت کړی په ریکارډ ویډیو چلیږي خلکو به زمون خور او مور کنزله انن کې زمون ټول خلک د امیر تاکالي په حق کیو د بل سړی کار سره چې زما ریاست کنزي زما پولیس یادای خو رورا غلط پولیس موږ نه برداشت کو چې زمونږ د عوام سره صحیح رویه نه کوي زمونږ د عوام خیال نه ساتي زمونږ عوام ته سپک ګوري دا وایي زه بدماش یم والله چې دا وردي به دانګو دا بدماش په وردی دی کنه دا وردی به وباسو خبره ختم پولیس غلط نه دی یو غلط دی نشته ګوره دا د پولیسو کې نه دی پولیسو کې رور انپړه خلک ډیر دي یا دریم پیل دي یا پنځم پیل دي یا تم پیل دي انپړه پکې ما ډیر ولیدو داسې انپړه مې ولیدو چې انپړه یې سړی هغه ته په نوکرۍ کې واري وردي ورته واچي بد اخلاقه شي هغه سکول نه یا لسم پیل یا پنځم پیل یا شپږم پیل زیاتره پکې انپړه جاهلان خلک دي په پولیس کې چې سره پکې څه تمیز نشته دی نه د خبرې په سر او کونه پوهېږي نه په دې پوهېږي چې دا مخکې ماته انسان ناست دی داسې انسان ماته مخامخ ناست دی چې زما بچي کوم رزق خوري زما بچي چې کوم تعلیم خوري ماته چې کوم سہولیات ملو شوي دي دا د ټیکس د مهنت پیسې دی او ټیکس دی او ماته تنخواه ملوي او زما بچي او ماته څوکونه ماته دا دومره سہولتونه دا احساس په دې کې نشته په پولیس کې پوه شي پولیس به په دې غریب باندې ډنډه باندې ولې به په منډي تا سره به خبرې ولې په بد اخلاقۍ کوي چې هغه تعلیم نه دی کړی غریب ته سره خبر نه دی جاهله دی ته راشه په میرټ باندې مکمل پولیس کرپ ختم کا چې څومره پولیس دي ختم کا یا په دې پولیسو کې چې کوم نه میرټ وګوره چې کوم سړی اخلاق صحیح کوم سړی کې ایمانداری کوم سړی تعلیم کړي هغه سړی په پولیس کې برتی کا تاسو خو چې کوم نه د نور حکومتونو ټول هغه جاهل خلک راغون کړي دي به تعلیمه خلک راغون کړي دي په ټریفیک کې موردن نه کړي دي په دې نورو کې موردن نه کړي دي پولیس ته جوړ کړي دي قسم مې دې پربي کاغی ته دا پته ټریفیک والا تم دا پته نشته چې یو ډرایور ته سره خبرې څنګه کوي زما حق سره چې زه ډرایور سره څنګه خبرې وکم قانون مال له کومې خبرې اجازه قانون ټریفیک والا اجازه نه ورکړي چې ته ډرایور ته کنځل وکړه یا ته ډرایور ته بدمعشي وکړه یا ته لاس واچو یا ته بد اخلاقي وکړه دې خبرو اجازه ټریفیک پولیس ته نشته او دا زموږ په خیبر پښتونخوا کې تقریبا که هر پولیس والا نه نو دریم پولیس والا چې کوم د ټریفیک والا دا شی کوي یو به نه کوي دریم به کوي په دریو کې به دوه پولیس والا چې کوم د دا بد اخلاقي د ډرایور سره کوي د عام سړي سره به کوي او یو کس چې کوم د په دریو کې به یو کس نه کوي دا دوه کسان دا دوه پولیس والا به بد اخلاقي کوي خو زموږ د تاڼۍ کلچر کواله تاڼۍ کلچر هم زموږ دغه شان بد اخلاقه دی که ته پیسې ورکې یا ته سیمینه ام پی ای یا داسې څه واسطه تعلق دي ستا به عزت هم کوي ستا به سلام هم وایي که ته غریب سړی لا اله الا الله محمد رسول الله که په تاړه کې ستا سلام هم وایي د غریب سړی سلام هم په تاړه کې نه وي دا ما په خپلو سترګو باندې کتلي دي تو دا قسم دی که انسان پاکستان ته نه درځم اورې ځکه خو زه پاکستان ته نه درځم والله چې په دې سعودي عرب کې د خان او د ملک او د نواب او د دې سعودي عرب د باچا زوی او یو مزدور یو شانتي خبره وکړي حسین بھائی دې سیده کنه ده بالکل ده بالکل دا چې د دې عدالت ته تلم د دې زمانه کې سعودي سره کیسو سعودي سره مې کیسو قسم دې عدالت ته تلم زه په حق باندې وم سعودي په نه حق باندې خو سپینګیرو پوه شي قسم دې چې هغه شیخ ورته وو زما پاک هغه دا پته زما خبره ته مکانو ښه هغه وته ته طالب و ماتي شرطي ته بلل شو دی واپس مال راوړي قسم دغه ته وي د سجن ته دی ولم د سجل ته چې ستابو د سره پتن لګي دي ته نظام وي دي ته عدالتي نظام وي مړه دي ته تاڼۍ نظام وي زمون په ملک کې د عدالت حسین بھائی تاسو ما زما خپل په دې لانجه کې ټریپیک سپورټ کړم ز زنده‌باد وته خلک به کنه پولیس سپورټ کړم زه ته زنده‌باد هم شکریا افسرانو مال سپورټ راکو زما چې کوم سیاسي او کم چې دغه دي خو ځا خلکو ته هم چې نه منګلا سپورټ کول پکار دي چې کم غریب دي عام عوام کې ګنده خلک په ډیر دي په پولیس اداره کې ټریفیک ته کاغه ټریفیک دی او کاغه تاڼه ده
په دواړو کې چې کمندونو ګنده خلک پکې ډیر دي د لږ نه ډیر دي، لږ پکې ښه دي او ډیر پکې خراب دي. دغه خراب خلک چې یو خبره کوم دا ختم نشو قسم دې که ستا جرم ختمېږي، والله که پکې جرم ختم کی نه پکې جرم ختمېږي، نه پکې غریب سړي ته چې کمندونو انصاف میلاویږي چې څو پورې دا تاړه کلچر نه صحیح کړي نه ملي. غریب سړی چې کمندې کرشکي والے دی کسودکی والے دی حسین بھائی لاس چې کمندې برابر وي د دې ټریک والے د لاس هغه مزدوري نشي کولای دی یې پزول چې کمندونو تنګي برابر وي. ان شاء الله موږ خپل الله افسرانو ته وایو چې د غریب طرف ته توجه وکړي، لاله د غټو خلکو نه لکه ګوریز وکړي. زبر ته دا وي مسلم خلک ماته دا وي چې تعالی پولیس والا ذکر اله چې ته په میډیا کې تعالی ذکر ټریپک چې ته په میډیا کې تعالی ذکر د ازاد صحیح شو نو پرابلم. موږ خپل پولیس والا ته دا وایو چې موږ ته احترام لرو، زمونږ ورونه یې موږ همیشه د پاره زنده‌باد ویل دي، موږ ملاتړ جوړ شو یو، موږ د باندې ځان قربانو. غلط خلک د خپل منځ نه ختم کوي په خپل. صحیح ده کنه حسین بھائی؟ غلط خلک په خپل د خپل منځ نه ختم کوي. ګوره هر پولیس پاله ته پته چې دا زما مرګره رشوت لي، هر پولیس والا ته پته چې دا مرګره زما ډاکو سکینی د سمګلر سکینی ریویای غلطه را اخلاق وباسي. غلط خلک وباسي، د پولیس په جامه باندې داغ ما جوړوي. دا زما خیور پښتونخوا ډپارټمنټ پولیس او ډپارټمنټ ټریپک ته خواسته سعودي عرب نه نیغ پنیغه چې په خپل تاسو په خپل اداره نظرثانی وکي. غلط خلک د منځ نه وباسي، خ خلک را مخې ته کوي چې زمونږ اداره نه بدناميږي. صحیح ده حسین بھائی کنه؟ دا ویډیو هم راټول کړو. ها سیدوري شاه چې کله دا څومره مرګري مو چې کلم پولیس والا د الله نه ویریدو او عدالت وکړه سیستم زمونږ د الله نه ویریدو او دې دوه ادارو صرف د الله او د الله د رضا لپاره کار شروع وکړه چې زمونږ د الله رضا شي. مونږ به صرف په خپل تنخواه باندې گزاره کوو او نور د زمونږ د الله رضا شي په ایماندارۍ باندې. مونږ به صرف چې کوم دی د الله د یری او کار کوو چې د الله نه په ماب کې د آخرت پورزم قسم مې دی په خدای چې دا غریب بم خوشالي ار یو سړی به خوشالي امن به امني ار یو شی به په پاکستان کې ډیر تیری قسم دې کې څوک نه دي څوک په پاکستان کې خپشي. خو کدا دوی داري نه دي، دوی صرف د الله نه ویریدو د الله د رضا لپاره کار شروع کو او دوی وي چې مونږ به رشوت نه لو، مونږ به بیمانی نه کوو، مونږ به غلطي فیصله نه کوو، مونږ به هغه فیصله کوو چې کوم حق او سچ دي. قسم مې دی په خدای کې په پاکستان کې څوک هم خپشي یا څوک یا څوک هم بیروزګار شي یا څه شي ګران شي ار یو شی به سم دمي. خو کدا دوه محکمې نه دي، یو وکلا عدالت سیستم وکیلان سیستم، دا دواړه د الله نه ویریدو د الله د رضا لپاره کار دی شروع کو. ارشد بھائی دلته راشه او ډریل راوړه او ومن لري شر وروره. صحیح ده واپس را سره بیت حسین بھائی دا ویډیو زه پیج ته مرچوم زستانه اخیرانه زه تاسو ته دا ویل غواړم ستاره دی غونډو خبرو مقصد دار چې لکه زمون پولیس ته اخلاق استعمال کړي د غریبانو سره د عوامو سره. صحیح ده د غریب سره دی ملاتړ جوړ شي، د ظالم سره دی نه مرګره کیږي، د ظالم سره دی په پیسو باندې نه وردیږي، د ظالم له دینه ورزي. حق خبره دی وکي او خپل ډیپټي دی خپ نه وروکي او چې کوم زمون د پارلمان پاکستان د آئین او د قانون نه هغه ته هډ راغلو نو قران شو دی باغی دی وچلی لکه تاسو د غونډو خبرو اخیرانه سردار کنه. بالکل بالکل هم الله دې آباد نه را دا ویډیو وز خپل پیج ته ورچوم سباله کې بده کې څوک تنقید کوي خبره ټیک ټاک ته وړي. زمونږ د حسین بھائی نظر داري چې زمونږه پولیس دي زمونږ د غریب او د خان او ملک مالدار او بیوسه مظلوم او مظلم د دې دوانو نظر ثاني دي په داسې طریقه وشي چې سباله په ورځ د قیامت الله تم غاړه آزادای په دې دنیا خپل بچو له ملال رزق ویسي، خپل وجودم ګندنه کی، خپل کورم د آرام نه ډک نه کی، خپل اینم ډک نه کی او 50 مونږ کی. حسین بھائی دې څه ده کنه؟ بالکل. خو یو خبره بل کوم چې کم سړی ګوره کم سړی ته نوکری په 10 لک او په 15 لک او په 6 لک روپے نوکری میلو شو نو ګوره دا درته چې دغه حلال نه کوي. کم سړی چې نوکری ورکوي کاغه د پولیس دا کاغه د هر څه نوکری دا هغه سړی له چې کم نه ایماندار کېدل ډیر ضروری دي. چې تاسو یو سړی اسپای برابر برتی کې اسپای نه تاسو 15 لک 10 لک او 15 لک والی نو غریب بدغه د کم ځای نه را پورا کوي. خو زما سرمن بو باسي د سید ولی شاه بو باسي او د بل غریب سرمن باندې وباسي نو دغه پیسې به تر برابر کوي. مهرباني دیو کی برای مهرباني دیو کی چې دا کم خلک نوکریان ورکولي په لاس کې برتیانی په لاس کې مهرباني دیو کی چې دا د خلکو نه پیسې نه دي. دا سیستم دی ختم کی نوکری دی په میرټ باندې ورکي چې کم سړی د کم نوکری حقداري هغه سړی له هغه نوکری ورکي. زناور نه دي چې کم نو پیسې نه لي
چې بس دا زناور دی راشه خو بس پیسې تیواله او زناور دی وربرتی یې کا نو هغه زناور دلته غریب عوام ملا بیا ماتي ها حسین بھائی یو بل زمونږ حسین بھائی زمونږ یو ورور دی 12 دی او 14 پاس ته زه اوس بیا هم رابطه وکړم هغه ته نوکري نه میلاویږي د اوو خویندې ورور دی او که د شپږو یتیم دی پلار یې نشتی نو د دغې په باره کې ته انشاءالله زه معلومات راکړم پوه شوې چې څو پورې پیسې نه که نه وعلیکم السلام هلکه ته ورسې څه کې ته ښه وادرې ده اوله که نه داسې خبره ده که نه چې څو پورې پیسې نه ورکړه نوکري دا سیستم ختمول غواړي ګوره چې نوکري بغیر پیسو میلاویږي چې یو سړی د کومې نوکرۍ حقداري په میرټ باندې عمران خان خو آواز کړی دی چې په میرټ به نوکري ورکړو ولې په میرټ نه میلاویږي ولې د خلکو نه د نوکرۍ خو زه دا وایم چې د دغې کس دپاره ته او ستا ملګري او زه په شریکه کوشش وکړو چې هغه ته نوکري ورکړو هغه چې کوم تعلیم کړی موږ به کوشش وکړو چې دغه هلک ته نوکري میلاو شي هله سړک په غاړه نه خرڅوي که وږي خرڅوي و خویندې دي هر سړی په ځان سوچ وکړي 14 پاس دی 14 حقدار ته خپل حق ملو شي اوس په میرټ نوکري نشته په پیسې د اوسېدو ریشه تا سره پیسې شته دی ته یو شی اخیستی شي ما سره پیسې نشته زه یې نشم اخیستی قابل زه یم قابل ته نه تا سره پیسه ده قابل زه یم خو ما سره پیسه نشته نو که ته ناقابل یم هغه شی تا ته میلاویږي تا سره پیسه ده او زه قابل یم خو ما ته نه میلاویږي ما سره پیسه نشته دا سیستم زموږ غلط دی دا سیستم ګوره ډیوټي به دی خلک څنګه صحیح کوي چې دا په میرټ باندې راشي د دې نه پیسې وانه غستلی شي دا بار بار زه چغې وایم چې په الیکشن کې خپل ووټ مه خرڅوئ چې یو سړی لکه اوس دا پېښور کې چې کوم میر جوړ شوی دغه د جی وی آی د پارټۍ ناموله د هغه زوی په خپله باندې اقرار کړی ما 20 کروڑ روپۍ لګولي وي د میر چې 20 کروڑ روپۍ یو سړي ولګولو د سیټ واخیسته میر چون دا به د کم ځای نه دی راپې په تنخواه خو دا نه پوره کېږي دا خو په تنخواه نه پوره کېږي الله دې رحم وکړي په دې موضوع باندې تاسو به هم میشن وچلوئ او دا ویډیو به هم زه پیج ته ور واچوم او انشاءالله چې زمونږ په پولیس ډپارټمنټ کې په پاکستان کې کومه مشکلات یا په ډاکټر ډپارټمنټ کې شو یا د هسپتال وغیره وغیره چې هر څه نه انشاءالله په غلطو کارونو باندې موږ نظرثاني کوو قوم ته مخامخ کوو ما شپږو میاشتې اته میاشتې په پاکستان کې تېرې کړې ما هر څه ولیده زما په دې ذهن کې دي هر څه د پولیسو لیندین د وابړۍ لیندین د ججانو د وکیلانو د هسپتالونو خبره کوو په دې به یو کمپلین چلو د خیره سره یو سوال دی نه بل کوم کېدای شي ستاسو د علاقې پولیس داسې نور خلک سمي یاره زه پکې ډېرو علاقو ته لاړم زه تقریبا چې پنجاب کې هم داسې له خاص ځایونو ته تلم نو پره پنجاب کې هم کار نشته خیبر پښتونخوا یادو وشوي خیبر پښتونخوا کې ډېر وګرځېدم بره د دې پورې تللی ما تنقید مخې ته نه دی راغلی دا د همداسې تنقید د محمد زادره کیس نه علاوه او د دې بل عیني کرتور چې دغه کړو نه دی راغلی خو انشاءالله زه درته دا وایم چې ستا او چې نور داسې خلک وي څومره مشکلاتو دارې جمعې په شپه باندې به راوړاندې کړو چې په کومه علاقه کې مشکل وي پولیس غلطي سیچو غلطي افسر غلطي دې ته به کړو خدا بله خبره ده د دې خلکو نه غواړه ښه دغه بله موضوع دغه شی ختم کړه ښه سم دم سړی مړه ځان له ښه ښکورې کړ د دې دلګانو ته مه ګوره دا وړه ده او تا لیونی کوي خپل ځان نه کوي حسین بھائی ګیله خلک خپل ځان نه کوي موږ به د پولیس نه هم ګیله کوو چې غلطي پکې پولیس په زمانه کوي چې په ما کې غلطي हमारे पुलिस ډیپټي ده موږ به د ډاکټر نه ګیله کوو چې پکې غلطي ډاکټر په زمانه کوي خو د یو بل سره به زه د خپل ځان مې سخته زه د وطن دپاره چې کوم نه ټیکس ورکوم زه په ځان سخته تېروم زما بچي په ناره ګېډه باندې وي خو زه ټیکس ورکوم د پولیس والا بچو خېټې زه مړوم د عدالت کې د جج خېټه د بچو خېټې زه مړوم داسې د نورو ادارو دا ټول غریبانان خپلې بچي په نیمه خېټه باندې خو د دې خلکو د بچو خېټې موږ مړو د دې چې څومره سهولیت دی هغه موږ ورکوو دوی له موږ د ځان نه خوله وباسو موږ د ځان بل هم ځان غلام کړی دی موږ چې کوم دی نو ډېر تکلیف په ځان باندې برداشت کوو دوی ته یې سیګان دوی ته سهولتونه هر یو شی دوی له ورکوو نو کم از کم خبره دا ده چې موږ ته بیا د انسان په نظر باندې کم از کم وکتلی شي د دې غریب ته د انسان په نظر وکتلی شي حسین بھائی زه ستا نه یو سوال بل کوم دا نظر چې ته ساتي
نو دا ته صرف د ځان لپاره غواړې که نه د ټول پښتنو د ټول پاکستان لپاره ستا سوچ دی که یو زیم کنه یو زیم یاره ما دې مړ کي ما دې په ډنډو وي خو خبره دا ده چې زما نه هم زیات غریبانان شته دی مړه زما خو بلا بیا هم 2 وخته روټۍ میلاویږي ما ته خو داسې داسې غریبانان شته چې غریبان ته 2 وخته روټۍ هم نه میلاویږي او دا ظالمان په تکلیف کې هغه اچوي هغه پریشانه کوي د هغوی سره ظلم زیاتې کوي د هغوی نه مجرمان جوړوي ما پر خپلو هلکه ته ما ته ووایې خپله ماشومه لور د 2-3 کالو څوک کډنیپ کولی شي اغوا کولی شي بالکل چا اغواګانې خو داسې شوي دي حسین بھائی په تاڼه کې زما خبرې ته غوږ کېده هغه باندې خپل سخر راغی صرف دغه یې پې وکړه هغه خپله لور هغه ته خپله لور راوسته او هغه خپله نوسۍ چې کوم هغه هغه سړي ته پرېښوده پلار ته بیا راله په تاڼه کې پیسې ورکړې وادرېده راپورټ یې پې وکړو چې بهی ته زما د دې لور نه لور چې کوم دی پاتې کړه په زوره او پولیسو په دوکه باندې تاڼې ته راوست تا سره هم کار دی راشه دا زما د سترګو د لیدو خبره ده او هغه ته وایي شابه اوس یو 2 سه کړي وو حواله ته وتې حواله ته ولې نه وځم ما څه چل کړی دی او وتې په تا باندې د غوا کیس دی لکه د چا د غوا کیس دی د پلانکیا وتې خدای دې غرق وي زما لور ده وایي زما لور د سخر مې خپله لور بوتله او زما لور یې ما ته پرېښوده زموږ پې خبره وشوه هلته کې اوس راغلی ته راپورټ کړی دی هغوی پیسې خوړلې وي قسم دی غالي کې دومره وټکاو که نه چې مخ او سر مړه د حواله ته هغه دروازه هم پکې ماته شوه او دومره یې وټکاو چې نو دا راته چې سبا روزي او د پولیس والا نه درس پاسي دغلته ولي کنه دی خو لاړو قاتل شو مجرم خو شو کړ منم په سړیتوب کول پکارو د سره په سړیتوب خبره کول پکارو ولې د پولیسو دا کار دی چې دی به سړی راولي ګناه نه ګناه ته به نه ګوري خو بل پیدا کړی دی چې بهی د جینۍ تختولې دا تپوس به نه کړي چې جینۍ څوک ده د لور ده د څه ده او څه نه ده او به درس سړي نه مجرم جوړي سړی به وایي ټاکۍ سره خونه به ورله چې کوم دی یو کوي حسین بھائی تاسو سوال وکړو جواب وایي پاکستان کې ما له یو منټ راکړئ تا وایي چې په پاکستان کې داسې پلار شته چې لور یې دغه کړله ما په پاکستان کې داسې پلار لیدلی چې د لور سره زینام کړله ما د پاکستان کې پلار لیدلی چې لور یې موجله هغه جدا خبره سید ولی شاه هغه د مرګ قابل دی یو منټ اوس تا یو منټ زما اجازت نشته چې زه د ښځې نه بچي په زور راولم ما له به ګورنمنټ راکړئ که ده له عدالت دا لور ورکړي صحیح ده که دی په خپله ته ورولي دا سړی غلط دی ته پوه نه شوې که نه ګوره غالب نه ما تپوس مسله څه وه خپله ښځه ده ښځې دې طلاق واغستو خو چې عدالت وله لور نه یې ورکړ پولیس په دې کې نه ده غلط حسین بھائی یار زما خبرې ته غوږ کېږده ستا ښځه ده ستا سخر راغی تا ته وایي چې بهی زه د خپله لور بوزم او د هغې ستا یو لوره مي او راته وایي ته یې د خپله لور سنبال کړه او ما د خپله لور بوتله ته به څه کړې زما لور نشي بوتلی له اول زما را ښځه د ما نه نشي بوتلی عدالت ته بوزو علیم له نشي بوتلی والله چې په سر کې ښکرې ګرانې بوزي ولې نه ته به کوم برمه پې چلو نشي بوتلی صحیح ده له اول خو زما نه ښځه نشي بوتلی که طلاق علي په عدالت کې به علي په عدالت کې عمال عدالت دا فیصله کوي چې ته دا بچي دې خاوند له ورکې صحیح ده او که نه دا د ښځې څه لاړ شي دا فیصله عدالت کوي سید ولی شاه افغانیان خان دی لکه زیدا چې د سخر غون خاندان هم راشي زما ښځه زما نه نشي بوتلی سپو غونډه کې چې کوم دی نو ناست یې سړی د نه خبره نشي کولی وادرېده سید ولی شاه الله پاک هم آباد لري